نو گپ شپ شریعت بند کړی نه دی بلکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هغه بعض موقع دي چې راغلي چې پای کې مزاح کړی دی پای کې مخامخ سړی خندولی دی پای کې یو مثال لکه دا واله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی د عائشه رضی الله عنها وی چې خرجت مع النبي صلی الله علیه وسلم في بعض اسفاره زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ووتم د هغه سره په یو سفر کې وانا جاریه او زه جنۍ ومه داسې عمر کې ومه چې بدن مې نه و غټ شوی په بدن مې غوښه ډېره نه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته وي تقدمو مخکې شئ ځئ نو خلک ټول مخکې یو صحابه کرام لاړو رسول صلی الله علیه وسلم ما ته وي چې منډه وو زګوره دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مقام ته او دغه دې اخلاقو ته د ښځې سره د کور والو سره وی ما ته وی چې مقابله کو وی ما ته چې کو فسبقته مقابله مو سره وکړه او ما ته وګټله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو بیا ډېر وخت بعد په یو موقع باندې زه د پیغمبر سره بیا په سفر باندې وتی او په هغه وخت کې زما بدن بیا غټ شوی په بدن مې غوښه ډېره شوې وه نو خلکو ته ووایي چې مخکې شي خلک مخکې شو وی ما ته وی مقابله کوو وی ما چې کوو وی فسابقته فسبقني مقابله مې ورسره وکړه نو ویې ګټله مانه وی بیا په خندا شو وی ما ته وی هذه بتلک دا مې نه د هغې بدل اخیستو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه پکې دروغ شته نه پکې تنګول شته کور والی خوشحاله شو عایشه رضی په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخانده دغه شان یو روایت کې دا راځي امام ابو داود رحمه الله امام نسائی راوړی عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک د غزا نه واپس راغی یا د خیبر د غزا نه نو د هغې سره په کور کې څه داسې سامانو لکه دا کم عمره جنکۍ چې ځان سره په کور کې سامانونه جمع کوي نو داسې هغې هم ځان سره سامانونه جمع کړي په هغې له پاسه پرده وه نو سیلې راله نو دا پردې اوچته کړه نو په هغې کې ما سره یو اس و او د دې اس وزرې وي که اس جوړ شوی دی او د اس څه دي وزرې دي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا وکتو وی ما ته وي چې ما هذا الذي ارى داسې دی چې دې منځ کې پراته دي وی ما ورته چې یا رسول الله فرسي دا خو زما اس دی ځان له مې ښودلی وی ما ته وي چې وما هذا الذي عليه نو دا دوه څه دي په دې باندې وي ما ورته چې جناحان در دي وزرې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب وکړي چې فرس له جناحان د اس وزرې ډېره ناشنا خبره ده وی ما ورته چې اما سمعت ان لسليمان عليه السلام خيلا لها اجنحه وی ما ورته چې تا ولې نه دي اورېدلي چې د سلیمان علیه السلام سره اس و د هغې څه دغه اس وزرې وي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو داسې ګپ شپ اوس وایي داسې اس یي چې د هغې وزرې هغه جواب ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو شریعت موږ د خندا نه د ګپ شپ نه منع کړي نه چې تاسو بلکل ګپ شپ مه لګوئ خو صرف دومره دی چې حدود یې ښولي یو روایت کې راځي چې صهیب رضی الله عنه یو پیر د سترګې زخمي شوې وه امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی نو هغه ناسو د یو سترګې زخمي شوې وه نو کجورې یې خوړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې تېر شو وی ته کجوره خورې او د سترګو دې دا حال دی دا ګپ شپ دی یعنې ولې چې ستا سترګې ښه نه وي دی به کجوره نه خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي ته کجورې خوري او سترګه یې داسې ده صهیب رضی الله وسلم ګپ ولګو یا رسول الله په دغه سترګه یې نه خورم په دې بله یې خورم حکمه چې روغه ده دا زه په هغې خورم داسې د هغوی هغه ګپ شپ په خپل ملګري به یې وخندول انس بن مالک رضی الله عنه وی وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زمونږ سره کېناستو مونږ سره به یې ګپ شپ لګو عجزي وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما یو وړوکی ورور و هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عمیر وی او د هغه سره یو مارغه و
چې هغې ته به نغیر ویله کېدو هغه مړ شو نو رسول صلی هغه نه تپوس کو یا ابا عمیر ما فعل النغیر نغیر دې څه شو دغه ماشوم سره به یې ګپ شپ ولګو هغه به یې خوشحاله کو چې هغه ته دا احساس وشي چې او یعنې زما هغه نغیر هم دومره مقام و چې پیغمبر یې تپوس کوي امام بخاري رحم الله دا روایت راوړی دی امام مسلم هم راوړی د محمود بن الربیع رضی الله عنه وایي زه ماشوم وم وایي په هغه وخت کې به زما عمر تقریبا 15 کاله یا څه زیات داسې و وایي ما ته دا خبره اوس هم یاده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس کو خولې ته یې اوبه اچولې او زه ورته ولاړو نو په ما یې داسې لږې اوبه راوویشتې ماشومان هم په دې خوشحاله شي وایي ما منډې کړې داسې دغه طرف نه لاړم داسې مذاق به کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شان حذیفه رضی الله عنه وایي په صحیح مسلم کې د حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله زه پاسولم اوده به وبونه ما ته به وایي چې قم یا نومان پاسوي دغه خوبونه کوي په مخ دا شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه وایي امام ترمذي دا روایت راوړی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نه کله ما ته اواز کوو ما ته به وایي یا ذا الاذنین راشه دې خوا دو غوږونو واله وایي یو روایت کې راځي چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی په سنن ترمذي کې دا حدیث ته انس بن مالک رضی الله وایي یا رسول الله زه تاسو سره ځم په سفر باندې خو یو اوښ راله راکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوښ موږ سره نشته خو د اوښ بچی را سره شته خو یا رسول الله وما اصنع بولد الناقه نو زه به د اوښ په بچي باندې څه کوم زما دې بدن ته وګوره زه به اوس په هغه باندې څه کوم رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره خو نشته دغه دی و دغه دې طرف ته ذهن نه وتلی بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه هر اوښ خو د اوښ بچی ده هغه په خندا شو ملګري په خندا شو دغه شان انس بن مالک رضی الله عنه وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کار دپاره لېږلی وم چې لاړ شه دا کار وکړه وایي فخرجت حتى امر على الصبيان وهم يلعبون في السوق ماشومانانو باندې تیر شوم هغوی په بازار کې لوبې کولې بس د هغوی سره ولګېدم ماشوم چې ماشومانان ویني کم خیال کړی که نه ته ولیږه او بیا لږ څه به ورته وګوره د ده قضي کې به ولاړې نږدې خوا و شا کې چېرته ماشومانان یاله او دا ته یېري چې زه مور پلار د سره پر رالېږلی یا استاذ د سره پر رالېږلی نو زه به لیډ شم خبر به م نه وم اچانک به وایي چا زما په دې سټ باندې لاس کېښو یا په دې اوږه نو ما چې به وکتو فنظرت فاذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يضحك چې ما به وکتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولاړ و خاندل به او ما ته به یا انیس د محبت نه انیس نه یې تلی ته کس وی به خاندلې ما به ورته چې یا رسول الله انا اذهب اوس ځمه بیا به لاړم هغه کار به مې وکړو دومره اوچت انسان چې د هغه ټول ژوند مصروفه و څه مصروفیت به یې زمونږ و څه به خپل مصروفیت یادو مصروفیت خو د دغه انسان و په اصل کې څومره مصروفه ژوند دغه خو په دې مصروفه ژوند کې م هغه ګپ شپ لګولی دی هغه مذاق کړی دی د خپلو ملګرو سره د خپلو بیبیانو سره د خپلو بچو سره د خپلو کشرانو سره خو دومره ده په اول او په آخره کې موږ دا خبره کوو چې ګپ شپ شتي خو په آداب په چوکاټ کې دننه او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د ګپ شپ د دې آدابو خیال وساتو